إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أمتي من دعا إلى الله وحبب عباده إليه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. د ډیرو ادبونو او تعظیمونو لایقو عزتمند علماء کرامو او د دې علاقې زما ورونو دوستانو او په کور کې دننه راجمع شو د اسلام خویندو میندو، الله جل جلاله وعم نواله دا ټول کائنات په خپل قدرت کامله سره پیدا کړو او په دې کائنات کې د کائناتو شاهزاده انسان محترم آدم علیه السلام پیدا کړو. آدم علیه السلام په جنت کې مانوس نو ځان لو داغه د دې چاپی پختې نه داغه سره داغه جوړه پیدا کړه حوا علیه السلام. حوا علیه السلام دای د آدم علیه السلام د سر مبارک نم پیدا نکړه او د آدم علیه السلام د خپو مبارک نم پیدا نکړه. د آدم علیه السلام د چپ طرف د اعلی پختینا کاږي پختینا زړه ته لګېدلی پختینه د آدم علیه السلام د پاره داغه بیبي پیدا کړه. اشاره د دې خاوند ته چې ستا د پاره مې دا بیبي او ښځه ستا د سر نه پیدا نه کړه ځکه چې ښځه به خاوند سر تم نه خیجئ، سر ته د خیجولم نه ده او د خپو مبارکو نه ول زکه پیدا نکړه
دی خاون ته وایي چې د خپو نه بیا نه لاندې کې ذلیله کې به هم نه د ذلت په نظر به مو ته نه ګورې نو دې زړه ته پوښتۍ نه ځکه پیدا کړه چې خاون به خپله ښځه زړه ته لګوي محبت به ورسه کوي پیار به ورسه کوي بیا به د دنیا دا کورم د جنت نمونه وي الله تعالی په خپلو بندګانو بې حده مهربانه دی خو په زنانه باندې بیا ډېر زیات مهربانه دی دې وجې نه زنانه ته رحمت ویلی شوی چې کم کور کې ماشومه جینۍ پیدا شي وی په دې کور کې د رحمت دروازه کلاو شو چې دویمه جینۍ پیدا شي وی چې دا د پلار د پارم رحمت وګرځېده او د دا پلار به په جنت کې زما سه داسې یو ځای لکه د لاس تا دوه ګوتې رحمت بیبیم ده قرآن کې م الله را مخکې کړې ده یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور چې الله وغواړي نونه ورکوي چې الله وغواړي هلکان ورکوي هلکان یې وروسته کړه جنکۍ را مخکې کړې امام قرطبي صاحب په تفسیر قرطبي کې د دې د لاندې لیکلي دي چې کومې ښځې له الله پاک اول لور ورکي مشره دا د دې ښځې د یمن او د برکت نښه ده دا ښځه برکتي ده نو دا برکت بیبیم ده رحمت بیبیم ده او چې څلور کاره ورسه وکړي نو جنت بیبیم ده مشکات کې حدیث دی المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت چې کومه زنانه څلور کاره کوي پنځه وخته مونځ پابندۍ سه کوي د رمضان المبارک روجې په اهتمام سه نیسي او د خپل ناموس حفاظت کوي د پردو سړو نه ځان ساتي و احسنت فرجها د پردو سړو نه ځان ساتي د خپل ناموس حفاظت کوي عفت سه وخت تېروي و اطاعت بعلها او د خپل خاون خبره مني داغه اطاعت کوي داغه خدمت کوي خوشاله ساتي دا څلور کاره چې کومه مسلمانه ښځه کوي فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت دا زنانه چې د جنت په کومه دروازه نه نوځي ورنه نه دی وځي اته واړه دروازې ورته کلاو دي استقبال لپاره څومره آسان کارونه دي یوه روپۍ پې نه لګي پنځه وخته مونځ کې خو الحمدلله زمونږ باجوړی ښځې به ماني او روجو کې خو څومره ماهره دي او د پردو سړو نه الحمدلله ځان هم ساتي یوه نیمه ښځه یې چېرته دوکه شي ښځه ډېره زر دوکه کوي عقل یې لږ کمزوری دی هن ناقصات العقل عقل ناقص دی ډېره زر دوکه کی که بازار ته راووت او یو هلک چې ته میک اپ کړی و هغه هم دوکه کوي هغه که دننه بیا ناجوړه و که لیونی و که چرسي او بانګي و ډېره زر دوکه کی خو زه الحمدلله باجوړ زنانه هغه پردو سړو نه ځان ساتي او څلورم د خاون اطاعت کول دې کې ماشاءالله گزاره کوي نبی علیہ السلام فرمائی طبرانی شریف کے حدیث تے الترغیب و ترہیب کے مشتا نبی علیہ السلام په زمانہ کې به زنانه جمعات ته راتلې مانځله نبی علیہ السلام د نارینهو او د زنانهو په دې مابین کې ودرېد
او زنانو ته ویل یا معشر النساء، اے د زنانو جماعت او ټولګیا، تاسو د بلال حبشي د اذان جواب ورکوئ، تاسو ته به په هر حرف باندې 10 لکه درجې ملاویږي. موږ 2005 کې د اذانو حروف شمارل 176 حروف، 176 176 لا چې په 10 लाख کې ضرب ورکې 17 کروڑ 60,000 درجې شوي تقریبا. عمر رضی الله عنه را پاتې د سړو د سپنا، وی د الله رسوله هذا للنساء فما للرجال، دا خو د زنانو د پاره دومره اجر دی، که موږ دا نارینه د اذان جواب ورکو موږ ته به څه میلاویږي؟ نبی اسلام ته فرمایل ضعفان یا عمر، تاسو د پاره دوچن په یو حرف 6 لکه درجې 35 کروڑ 20,000 یا 20 लाख نکوي شو درجې. د هغې نه پس بیا زنانو ته متوجه شو او ورته ویل په تاسو کې چې کومه یوه زنانه د خاوند خدمت کوي، د خاوند اطاعت کوي، خاوند په ښه باندې یادوي، فنفس کې د خاوند څخه خیانت نه کوي او د خاوند په مال کې هم خیانت نه کوي، دا 5 کاره چې په تاسو کې کومه زنانه کوي، نو د دې زنانه او د شهید په منځ کې به د قیامت په ورځ 1 درجه فرق، د شهداو او د دې زنانه په منځ کې به 1 درجه فرق. که خاوند ایماندارو او اخلاقیو نو هغه ته به په نکاح شي، که خاوند بې ایمانه یا بد اخلاقه شهداو ته به په نکاح شي. څومره زبردست صفات دي. حدیث شریف کې راځي 4 قسمه ښځې به جنت ته ځي، 4 قسمه ښځې به جهنم ته ځي. جهنمۍ به تې پرېږدو، دوغسۍ دوزخۍ او دا جنت بیبي به تې راواخلو. چې جنت ته به کومه ښځه ځي؟ 4 قسمه ښځې دي ځي به جنت ته. 3 قسمه ښځو کې 3 کاره دي، 1 قسم ښځه کې 1 کار دی او ځي به جنت. اول قسم امرأة عفیفة طائعة لله ولزوجها، پاک دامنه ده، په دامن او په لمن یې څه داغ نه دی لګېدلی، د عفت او د پاک دامنۍ ژوند یې تېر کړی په حیا او په پرده کې. امرأة عفیفة طائعة لله، د الله منونکې ده، د الله تعالی حکمونه پورا کوي په هر حال کې د پیغمبر په طریقه. ولزوجها، او د خپل زوج د خپل خاوند خبره مني، د هغه اطاعت کوي. نبی علیہ السلام وی دا ښځه به جنت ته ځي. څومره آسان کار شو. پاک دامنه ده، د الله منونکې ده، د خاوند منونکې ده، جنت بیبي شوه. رحمت بیبیم ده، برکت بیبیم ده، جنت بیبیم ده. دویم قسم زنانه، هغې کې هم 3 کاره. ولودن صابره قانعه بالیسیر مع زوجها، بچیم ډیر دي شنډه نه ده، بچیم شته، صبرناکه ده، په بیمارو تکلیفونو او په لوږو باندې صبر کوي. قانعه بالیسیر مع زوجها، د خاوند څخه په لږه ګزاره کوي، قناعت والا ده. قناعت دې ته وایي چې څه یې بس په هغې شکر وباسي، مطالبې د خاوند نه زیاتي نه کوي، په لږه د خاوند څخه ګزاره کوي، په لږه خرچه، په لږه تنخواه،
په لږ کور باندې دام جنت بیبي ده. دریم قسم زنانه هغې کې هم درې کاره دي. ذات حیاء حیاناکه ده، سترګو کې حیا، ناستې د حیا، ګرځېدلې د حیا، لوپټې د حیا، لباسې د حیا. ذات حیاء حیاناکه ده. دویم صفت یې دا دی چې خاوند یې غایبي چېرته تللی دی نشته، په دینی سفر یا په دنیاوي سفر، علم ته تللی دی، تبلیغ ته تللی دی، مزدورۍ له تللی دی، نشته. دا ښځه به په کور کې دوه کاره کوي چې د کمې ښځې خاوند غایب دی نشته چېرته تللی دی، دا ښځه به دوه کاره کوي. یو په خپل نفس کې به د خاوند څخه خیانت نه کوي، ځکه د زنانه دا نفس، د زنانه وجود، د زنانه میک اپ، د زنانه ډول سینګار د خاوند دپاره وقف دی، بار به نه ګرځي. یو دکان بل دکان، سار روزي لس بجې راځي، ماسپښین موځي، مازدیګر راځي، هسې ګرځي. هسې مه ګرځه، بازارونه مه ښایسته کوه. آینې ته ولاړی کور کې، آینې ته سینګار میز یې د رنګونو نه ډک کړی دی، آینې ته ولاړه ده، ګنټه تېره شي د دوانو یې ځان د اتانو کې، بیا برقه د اعتبار دپاره راوباسي او ګرځي بازار کې، یو دکان ته ننوځي بل ته او مخ کلاو کې، هر دکاندار خپل دی. اوس په بازار زه راتلمه، قطارونه روان دي د ښځو، بغیر ضرورته بغیر حاجته ولې وځي؟ د زنانه نفس، د زنانه وجود، د زنانه میک اپ، د زنانه ډول سینګار دا د خاوند دپاره وقف دی. علماو لیکلی دي چې مزین برقه، مزین جوتې دا به هم بار ته نه راښکاره کوي. نو زنانه دریم قسم زنانه چې جنت ته بځي ذات حیاء حیاناکه ده. دویم صفت یې دا دی چې خاوند دی نشته، غایب دی، چېرته تللی دی په دینی سفر یا په دنیاوي سفر، نو دا ښځه به دوه کاره کوي. یو به د خپل نفس حفاظت کوي، بار به نه ګرځي بغیر ضرورته بغیر حاجته. دویم دا چې د خاوند په مال کې به هم خیانت نه کوي، هغه چې ورته کم مال پرېښی دی بې ځایه بیا نه وړاوئ بازارونو کې، بې ځایه بیا نه وړاوئ په رسمونو رواجونو کې، پیشنو باندې. او دریم صفت یې دا دی د دریم قسم زنانه چې کله خاوند کور ته راشي د سفر نه، نو بیا به یو کار کوي، د ژبې حفاظت به کوي. خاوند ته به په ژبه تکلیف نه رسوي. او زمونږ زنانه اکثر د ژبې نه والي دي، نوره ښه منځګزاره ده، تهجد ګزار هم ده، روژه دار هم ده. د ژبې حفاظت ډیر ضروری دی. یو بزرگ بل بزرگ ته وایي تا په انسان کې څومره عیبونه شمارلی دي؟ وایي تقریبا 8000 عیبونه پکې دي، 8000. خو یو صفت پکې دی که دا پکې رالی نو دا 8000 عیبونه به وله ټول پټ کړي. بزرگ ورته وایي هغه کوم صفت دی؟ قال حفظ اللسان، ویل د ژبې حفاظت. د ژبې حفاظت ډیر ضروری دی، د غیبت نه،
د چغلۍ نه، د تهمت لګولو نه، د پیغرونو ورکولو نه، فضول بکواس نه، لا یعنی نه. یوې زنانه 40 کاله مسلسل چې د چا سم خبره کړې ده، د قرآن په آیات جواب ورکړی، 40 کاله چې زما په عملنامه کې آیاتونه یې پالتو خبرې پکې نه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. انسان چې د خولې نه کم یو لفظ وباسي، فرشتو ته تیاره ولاړی لیکل کوي. څلورم قسم زنانه چې جنت ته بځي، هغې کې یو صفت دی، هغه ده چې کومه زنانه کونډه شي خامخا مرګ دی. خاون نه ښځه مري، ښځې نه خاون. چې د کمې ښځې خاون مړ شي او کونډه شي او د دې واړه واړه بچي پاتې شي او هغو ته کونتون وکړي، بله نکاح په دې وجه نه کوي چې دا بچي مې برباد نشي، بچو له ادب ورکړي، ښه سلوک ورسه وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا ښځه به هم جنت ته ځي، دا کونډه ښځه. ښایسته صفات ځان کې پیدا کړه. قرآن پاک کې د صحابهو 251 صفات الله ذکر کړي، 259 ښایسته صفات. او زنانو کې هم ښایسته صفاتو، صحابیاتو کې صفات الله قرآن پاک کې ذکر کړي، احادیثو کې. وګورئ د نوح علیہ السلام بیبي ده، صالحه نه وه، نیکه نه وه، ایمانداره نه وه، دنیا کې هم تباه شوه، آخرت کې به هم تباهی. وګوره د لوط علیہ السلام بیبي ته ایمان یې را نه وړو، اعمال یې درست نه کړه، لاړه جهنم ته، دنیا کې هم غرقه شوه. اوس د فرعون ښځه ده آسیا بیبي، ایمان یې راوړو، اعمال یې درست کړل، لاړه جنت ته. او جنت کې به خاون خو بیا همیشه په جهنم کې فرعون. نو دعا یې داسې کړې وه چې یا الله د دې ظالم قوم نه نجات راکا او مال ستا خواته کور راکا. نو د الله خواته کور خو د محمد علیه السلام دی. نو علماوی آسیا بیبي به په جنت کې نبی علیه السلام ته په نکاح کړی شي. وګوره د کم ځای وه 2000 کاله مخکې او نکاح د نبی علیه السلام سره وشوه جنت کې. دا په څه ایمانداره وه، اعمال یې درستو، قرباني وکړه. وګوره د فرعون وینځې ته، ماشې ته ایمان یې راوړو. آسیا بیبي ته په کتو چې دا دومره سختې دې تېرې کړې، د دې دا خبره ما ته حق ښکاري چې په حق باندې دې ځان قربان کو، ایسته هغې ایمان راوړ. د هغې سره 2 ماشومانو. فرعون ته یو ماشوم تود کړي ته ور واچاو، بیا یې هغه بل ماشوم ور واچاو، او بیا یې چې دا ور اچوله ویل زما یو وصیت واورئ، بیا ما هم ور واچوئ، زه ایمان نه پرېږدم. ایمان چې یو ځله زړه ته کوشي بیا نه راوځي په اسانه. وی زما اډوکي او د دې ماشومان اډوکي به یو ځای کې ښخ کوي. نبی علیہ السلام چې کله 2000 کاله وروستو معراج ته تلو نو په پوزه باندې خوشبو راله. جبریل علیہ السلام ته وویل جبریل دا خوشبو د جنت ته؟ وی نه دا د جنت خوشبو نه ده، دا 2000 کاله مخکې د فرعون د وینځې د قبر خوشبو ده. ایمان والا وه، اعمال والا وه. مریم بیبي وګوره، مریم علیه السلام څومره عابده او زاهده. نومې مریم معنا عبادت گزاره. څومره ښایسته بچی الله ورکړ، عیسی علیه السلام. خلق د جنت په شوق کې دی، لوگ جنت کے مشتاق، جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے. جنت وی کله برازی 4 ښځې، آسیا بیبي، مریم بیبي، خدیجه رضی الله عنها، فاطمه رضی الله عنها. وګوره خدیجه رضی الله عنها ته اسلام ته چې ترقی ملاو شوې ده په 3 کارونو: ایمان، انفاق، شهادت.
دا درې واړه د ټولو ناول زنانه وکړي دي. په ایمان کې مقدمه زنانه ده، فانفاق فی سبیل الله کې چې د ټولو نه ډیر مال یې لګولی په اول کې خدیجې رضی الله عنها په نبی علیہ السلام، او په سر ورکولو کې، په قربانۍ کې، په شهادت کې زنانه مقدمه ده. آسیه سمیه رضی الله تعالی عنها په ایمان کې مقدمه، په انفاق کې مقدمه، په سر ورکولو کې او په شهادت کې مقدمه. زنانه د کور زړه دی، څنګه چې انسان د کائناتو زړه دی. کائنات کې دا انسان ټیکو دا زړه ټول کائنات بسي، کائنات کې دا زړه خراب و انسان ټول کائنات به خرابي. خو که په کور کې زنانه ورانه وه ټول کور به ورانی، که زنانه درست وه ټیک وه ټول کور بسي. زنانه د کور زړه دی. القلب مالک والعقل وزیر والاعضاء جنود مجنده. دا زړه بادشاہ دی، عقل وزیر دی، اندامونه لښکر. بادشاہ امر کوي، وزیر دغه امر استقبال کوي، او لښکر او جنود دغه نفاذ کوي، هغه حکم پورا کوي. نو دا زړه چې ټیک وي بادشاہ آجي، نو دا د عقل ته حکم وکي. مثال د سترګو په باره کې ورته ووایي چې هغه د زنانه ده، نو دا دی وزیر ته پته لګي چې دا باچا صحیح دی که ارامي دی. نو چې کله ورته پته ولګي چې دا بادشاه ارامي دی ټیک نه دی، نو دا وزیر دې سترګو ته ووایي دې زنانه ته وګوره، هلته د برن آډر دی، کم خاصدار ته ووایه که نه جي دا کار دی ولې داسې وکړو، وایي څه وکړو جي د برن آډر دی. نو بادشاه آرډر کوي، حکم کوي، دا استقبال کوي، دا حکم قبلی، او دا لاسونه او سترګې بیا قکار کوي. سترګې بیا پردو ښځو ته ګوري چې باچا ټیک نه وي، غوږونه ګانې اوري، د دې باچاګانو ته زړه وشي وزیر ته ووایي، وزیر یې پوج ته ووایي، غوږونو ته هینډ پرې راواخلي. دا جبه سترګې غوږونه دا اعضا چې دي دا یې لښکر دی، دا به هغه کوي چې کوم ورته باچا ویلي. نو زنانه د کور زړه دی، که دا ټیک شوه د کور ټول خلک به سم شي. زن خوب و فرمان برو پارسا کند مرد درویش را بادشاه. ښه ښځه پرهیزګاره ښځه د الله نه یریدونکې ښځه، دا د غریب سړي په کور کې د غریب سړي نه باچا جوړوي. زنانه و اصلاح ډیره ضروري ده. ولې زنانه ټیک شوه د بچو غم به مرسي، د خاون غم به مرسي. زنانه ټیک شوله د دې اولنۍ غیږ د ماشوم دپاره اولنۍ مدرسه ده، د دې مدرسې نه به د دې دا بچې جي هلک دی که جینۍ، دا به د دې زنانه د وجې نه یا به دینداره کېږي یا به دنیادار جوړي. دې وجې نه کور کې جی زنانه دا د دې اصلاح وشي، ډیره ضروري خبره ده. ماشومان اکثر د مور سي، پلار یې سار وتلی ماښام راځي اتې نه خبرېږي، تربیت بیا دا مور کوي. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، اے ایمان والا ځانم بچ کئ، اهل و عیالم بچ کئ د جهنم د اور نه. صحابه تپوس کوي جی چې اهل و عیال څنګه د جهنم د اور نه بچ کو؟ وی نیکو ته راوبلئ او د بدو نه منع کوي. یو تفسیر کې لیکلی دي چې اولاد لم علم ورکئ او ادب له ورکئ. ادبوا اولادکم علموا اولادکم. خصوصا دې زمانہ کې جی د هلکانو د ګمراه کولو لپاره عجیبه عجیبه شی نه را روان دي. نو که مور او پلار د بچو تربیت ونه کي، نو بار ورته داسې مشینریانې لګېدلي دي چې برباد به کړي. نو د بچو دینی تربیت ډیر ضروری دی. تربیت اولاد 2 جلده کتاب لیکلی شوی دی چې د اولاد تربیت وکړي.
تعلیم ورکوي، علم ورکوي، ادب ورکوي، ناکاره مجلس نه ساتي. په دغه بنیاد باندې دا څومره طالبات دي، بنات دي، مسلمات دي، دا یعنی بس نیت وکړي داسې چې بس زه به خپله زندګي جوړوم. دا دنیا فانی ده، ختمېدونکې ده. علي رضی الله عنه وایي چې زه په تاسو باندې د دوو خبرو نه ډېر زیات تېرېږم، یو اتباع الهوا او یو طول العمل، چې تاسو به د خواهشاتو تابعدار شئ او امیدونه به مږده شي. که د خواهشاتو تابعدار شوئ دا به هم د حق نه منع کي، او که امیدونه مږده شو نو آخرت به د نیر کی. اوس دې زمانه کې اکثر د خواهشاتو تابعداري شروع ده، د نفس خواهشات، بیا رواجونه، یا الله رسمونه. زه اوس ګاډي کې راتلم، ډریور و او د شریعت مطابق هم نه و، عام کس و. ما ته ویل چېرته ځې؟ ما زما ختم له. ویل دې ختم کې خو دې ښځو ته دا مو ووه چې دا رسمونه او رواجونه پرېږده. یعنې سړي پریشانه کړي دي، د مړو رسمونه، د ودونو رسمونه، حتی زمونږ د ختمونو کې اوس رسمونه شروع شو، رواجونه. یوه لوپاټه چې ځان له جوړی هغې ته ځنې لس ګونان ګڼډي، څوک ته سل ګونان ګڼډي. چې کومه پکې د مالدار سړي لوري هغه ته 520 زره چلي. هلته زمونږ هرکوټي جینکۍ جاړي وایي موږ له به همداسې لوپاټه جوړی. زما اوس 15,000 روپۍ تنخواه ده او 2 جینکۍ زما اوس فارغېږي، 2. ټیک ده. نو هغې ته یې ویلي دي چې د اختر شپېله به م یوه جوړه نوې ګڼډئ، او بیا به د دغه شپېله، د ختم شپېله، او ختم له به بېله ګڼډئ. او ځنې ته پکې لا روپۍ هم اخلي. جینکو ته 15,000 روپۍ به راوړئ، په هغې وله بیا دیګونه پخئ. چا به وس کېږي، چا به نه کېږي. د ختمونو نه دا رواجونه ختم کړو، دا څېرې هم ښې نه دي. ما ته خو دلته زنانو ته به م ویل بیان کې دلته مشکات ختمول، بیا به بخاري ختموي، نور علما کرام به بیانونه کوي. څه کې یاره، یو ملا له چا چرګ حلال کړی و په کلي کې، بیا یې ورته کوربه وویل، ویل مولانا صاحب دلته یو بل عالم دی هغه ته اوس وویم. ویل نه جقه مه جوړوه. مطلب دا چې ویل زه غونډ ځان له وخورم. نو دې کې تفصیلي خبره نه کېږي، ځکه چې که زه پې ټول وخت والم بیا مولانا صاحب هغه ته مقور کولی، بل مولانا صاحب هغه ته مقور کولی، ټیم هم کمی، عوام هم تنګ شي. هلته چې پخ کړی غم سوړ شي، پیالی د وس نه کړنګئ. نو کار له ګران دی. خو زه بس دا حدیث به ووجي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. الله جل شانه زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین پیغمبر را لېږلی او اکرم المرسلین پیغمبر دی. په ټولو پیغمبرانو کې اکرم نبی، آخري نبی، افضل نبی. څنګه چې د ټولو پیغمبرانو کې زموږ محمد علیه السلام افضل او اکرم دی، دقسې د نبی علیه السلام امت دا آخري امت دی. نبی علیه السلام آخري پیغمبر، دا امت هم آخري امت. دا امت هم په مخکنو ټول امتونو کې اکرم امت او افضل امت دی. او د ده د غوروالي وجه الله قرآن پاک کې ښودلې ده. او دلته په دې حدیث کې د الله تعالی د دې آیت د کنتم خیر امت په تفسیر کې نبی علیه الصلاة والسلام
د امت غوروالی ذکر کوي. الله موی دا امت بهتر دی او نبی الاسلام وی دا خیریت والا امت دی او اکرم او افضل امت دی. الله موی تاسو بهترین امت وی او نبی الاسلام وی زما امت چې دی دا خیریت والا بهترین امت دی. نو یو خو په دې خبره شکر وباسو چې الحمدلله منګ الله د محمد علیه السلام په امت کې پیدا. فقیه ابواللیث سمرقندی رحمت الله علیه لیکلی دی چې په هر مسلمان سړی باندې په هر مسلمانه ښځه باندې هر سحر 4 شکر واجب دی، لازم دی. 4 شکر به وباسي. یو شکر دا الحمدلله الذي جعلني من المؤمنین ولم يجعلني ضالا. یا الله شکر دی چې ایمان دی را نصیب کړی دی مؤمن ما او گمراه کړی دی نه ما سیک او هندو مجوسی ملحد او مشرک نه ما یهودی عیسائی نه ما هندو نه ما بودیست نه ما. دویم شکر الحمدلله الذي جعلني من امت محمد صلی الله علیه وسلم. یا الله شکر دې چې زه دې د محمد علیه السلام په امت کې پیدا کړم. او دریم الحمدلله الذي ستر علی عیوبی. یا الله شکر دې زما عیبونو او ګناهونو دې پرده را چلې ده، څومره غټ ګناهګار یم. او څلورم الحمدلله الذي جعل رزقی بیده ولم یجعل رزقی بید غیره. یا الله شکر دی چې زما رزق دی په خپل لاس کې ایښی دی او زما رزق د بل چا په لاس کې نه دی. نو دا امت الله تم ګران، رسول الله تم ګران. نو الله یې صفت کوي قرآن پاک او دا امت غوره دی. نو غوره په څه دی؟ هغه وجه هم بیانوي، د فضیلت وجه هم بیانوي، هغه علت هم بیانوي او د دې امت صفات هم بیانوي چې په کومو صفاتو دا امت غوره دی. نو الله فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس. دا د بهز ابن حکیم نه روایت دی، هغه د خپل پلار نه او هغه بیا د خپل نیکه نه. دا بهز دا وایي چې د رسول پاک علیه السلام نه اورېدلی دي انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زمانی کد رسول الله اسلام ناوریدلی و یقول فرمایلی فی قوله تعالی د الله د دې قول په باره کې کنتم خیر امه اخرجت للناس. کنتم وی تاسو خیر امه د ټولو نه بهتر امت اخرجت للناس رایستلی شوی دی دا امت للناس د خلکو د منفعت دپاره، د خلکو د خیرخواهۍ دپاره، د خلکو د نفع دپاره. کنتم خیر امه، کنتم دا خو د ماضی صیغه ده. نو معنا کنتم فی الزمن الماضی، تاسو په تیره شوې زمانه کې بهترین امت. تیره شوې زمانه کې کله؟ نو یا خو دا معنا چې کنتم خیر امه فی علم الله، تاسو د الله په علم قدیم کې د روز اول نه غوره امت یې وی. وګوره څومره لوی شان شو. او یا دا معنا کنتم خیر امه وی تاسو فی اللوح المحفوظ، په لوح محفوظ کې بهترین امت 50,000 کاله مخکې. یا دا معنا کنتم خیر امه وی تاسو خیر امه بهترین امت فی الکتب السابقه، په مخکنو کتابونو کې تاسو بهترین امت لیکلی شوی. څومره اوچت شان شو. او یوه معنی دا ده چې کنتم وی تاسو، معنا کنتم یستی تاسو، یستی تاسو خیر امه. کنتم یوه معنا ده انتم خیر امه، تاسو بهترین امت وی. یا کنتم معنا صرتم خیر امه، تاسو وګرځېدئ غوره امت. د ټول امتونو نه خیر الامم دا امت دی. دا چې دنیا ته راغلی دی نو د څه دپاره د اخراج شوی؟ اخرجت للناس، رایستلی شوی دی، د اخراج شوی دی. د چا دپاره؟ د تجارت دپاره که نه؟ للناس، للتجاره نه، للزراعه، للمال، للحکومه، للسلطنه نه، للناس د خلکو دپاره. بیا خلکو کې د چا دپاره؟ للناس. للناس امت په 2 قسمه دی، یو ته امت اجابت وی، بل ته امت دعوت وی. امت اجابت دی ته وی چې دعوت قبول کړی، ایمان راوړی، مسلمانی. امت اجابت دی کې نارینه زنانه ټول رال، چې دا امت اجابت دا د ټول امتونو نه غوره امت دی.
او بل امت دعوت ته. امت دعوت چاته وي؟ امت دعوت چې وسط دعوت قابل خلق دی غیر مسلمه او هغه له د کلمې دعوت ورکې، د اسلام دعوت ورکې. نو دی امت اجابت ته الله فرمایي چې تاسو بهترین امت وئ. رایستلی شوي استئ د څه دپاره؟ للناسې. ګوره للناسې ویلی دی د تمامې دنیا د انسانانو لپاره. څنګه چې الله عالمي دی، قل اعوذ برب الناس، څنګه چې زمونږ ښکلی پیغمبر عالمي دی وما ارسلناک الا کافة للناس، او زمونږ قرآن پاک هم عملی دی، زمونږ قرآن پاک هم عالمي دی. هدى للناس، هذا بلاغ للناس، هذا بیان للناس. نو دا امتم عالمی دی. کنتم خیر امت اخرجت للپاکستان، اخرجت للعربستان، اخرجت للهندستان، اخرجت للافغانستان، نه اخرجت للناس. تمامی دنیا د انسانانو لپاره د دې امت اخراج شوی، د دې ظهور شوی دی. اخرجت په معنا د اظهرت سم راځي، اظهار یې شوی. ګوره خلقت یې ونه وه، بعثت یې ونه وه. اخرجت کی اشاره ده خروج ته، چې د وتو نه بغیر د دې امت کار نه کی. چې کله ته د تبلیغ کار کې وځې به چې څومره نبیان راغلي وتلي ناس نه دی، خلق به پسې نه راتله، دی به پسې تو. المشي بنفسه الى الناس، دا د پیغمبرانو کارو، په خلکو پسې تلل. بیان التوحید، خلکو ته به توحید بیانو. ثم الاعمال، بیا به ورته اعمال بیانول. او ما سأل الاجرة من الناس، ته چا نه به څه نه غوښت. دا د نبیانو کار. خجی نو چې دا امت غوره دی او د ټول عالم دپاره ایستلی شوی دی، نو مخکې څومره امتونه تیر شوي دي چې په هغو کې غوره دی. قال انتم تتمون 70 امه. نبی علیه السلام فرمیل چې تاسو بهتر ځکه استئ، دا د خیر بیان کوي چې تاسو پوره کوونکي استئ، پوره کوئ. او یا امتونه ستاسو نه مخکې 69 امتونه غټ غټ تیر شوي دي، ستاسو نه مخکې 69 غټ غټ امتونه تیر شوي دي، په هغو کې تاسو اویایم یې وئ او تاسو د هغه ټولو نه غوره وئ. نو یا خو د 70 امه یا خو د کثرت دپاره دی، د تهدید دپاره نه دی. معنا دا چې مخکې ډېر امتونه تیر شوي دي، په هغه ټولو امتونو کې تاسو غوره وئ. یا دا چې غټ غټ امتونه 69 تیر شوي دي، تاسو هم غټ امت یې وئ، تاسو یې اویایم شوئ، خو د هغه 69 نه تاسو غوره وئ، تاسو په بهتروالي کې او د هغې اتمام کوونکي وئ. انتم خیرها و اکرمها علی الله تعالی، او تاسو خیرها، تاسو په دې امتونو کې د ټولو امتونو نه غوره امت یې وئ. و اکرمها، او تاسو اکرم امت یې وئ. خو په چا باندې اکرم یې وئ او په چا باندې چا په نسبت باندې تاسو خیریت والی وئ؟ علی الله، په الله تعالی باندې، یعنی په الله باندې ستاسو ډېر لوی قدر دی. ګرامی قدر چې ورته وایي، نو تاسو ډېر قدردانې وئ او ډېر عزتمندې وئ او ډېر غوره خلک یې وئ، بهترین خلک. تفسیر ابن کثیر کې لیکلی دي د دې امت داعي چې دی، داعي هذا ولی الله، هذا حبیب الله، دا د الله ولی دی، دا د الله دوست دی. من افضل الاعمال، د دې په دې عملونو کې د ټولو نه افضل عمل چې هغه دعوت دی، هغه دې امت ته ورکړی شوی دی. او د دعوت کار چې دی دا رسالة من السماء الى الارض، دا رساله د اسمان نظمه کې تراغلی ده. هدیه من الخالق الى المخلوق، او د دعوت کار دا هدیه ده، گفت دی، تحفه ده چې الله را لېږلې ده منګه ته. نو دا تحفه قبول کو، دا هدیه قبول کو. زمونږ ذمہ داری ده د مؤمنانو سړو، د مؤمنانو ښځو په ذمه ده چې امر بالمعروف نهی عن المنکر به کوي. تفصیل پکې نشو کولی ځکه بیا خطرالو. نو تاسو کې دا نارینه هم نیت وکئ د خیره، او کور کې دننه زنانه هم نیت وکئ. 3 خبرو ته نیت وکئ. یو دا چې دین به زده کومه، چا نیت دی؟ څه به زده کومه؟ گاڑے به زده کومه، دین به زده کومه. دین چې زه په کومه شعبه کې ما د هغه شعبې دین زده کول فرض دي. حج داخله دې وکړه، د حج علم او مسائل
فضایل دا پتا فرض دي د زکات واخراله د زکات علم پتا فرض دی د زوی د واده واخراله د لور د واده واخراله د دی واده نه مخکې پتا د واده علم فرض دی کنه نو الله او رسول به خپا کې شیطان او نفس په خوشاله کې د هر موقع خپل علم دی د هر شعبې خپل علم دی ضروري نه ده چې ته ټول زده کې خو چې ته په کومه شعبه کې او کله مقرات لا دغه موقع مناسب علم دا دین زده کول دا بکو دویم کار به څه کو چې دین می زده کو نو دویم کار به صدا کو چې په دغه زده کړی شوي دین به عمل کو دین سیکنا دین پر چلنا په دین به چلیږو دې ته چا نیت وکړو درېمه خبره چې دا کم دین می زده کو او عمل پې کومه نو درېمه خبره دا چې دا به زه ټولې دنیا ته رسومه ولې زه په اخرجت للناس کې ما په دې غوره کړی ما علت او وجه زما د غورهوالي دا ده عمر رضی الله عنه وایي من سره ان یکون من هذه الامه که څوک دا غواړي چې زه په دې غوره امت کې راپاڅم د قیامت په ورځ فلیؤدي شرط الله فیها دی د الله دا شرط پوره کړي کوم چې په دې آیت کې دی هغه شرط څه شی دی امر بالمعروف نهی عن المنکر او بل په الله باندې کلک ایمان او یقین او مضبوط ایمان دا زمونږ ستاسو کار نو زنانم نیت وکړئ نارینم نیت وکړئ دې مجمع کې انشاءالله نیت وکړئ چا 4 میاشتې نه یې لګولي د هغه